د قرآن کریم د ترجمې دویشتم درس سورة البقره 9 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فویل نو هلاکت دے للذین دهاغو خلق د پارا یکتبون چلیکی هغوی الکتاب کتاب بی ایدیهم پخپل لاسونو سرا ثم بیا یقولون وایدوی هذا چه دا لیکل من عند الله د الله تعالی د لوری دی، یعنی په تورات کې د خپل ځان خبرې لیکي او بیا خلکو ته وایي چې دا د الله تعالی خبرې دي. لیشترو د دې دپاره په تورات کې تحریف کوي چې واخلي به په دې تحریف یا د ځان لیکلو سره ثمنن قیمت قلیلا لږ، ځکه چې د الله تعالی د آیاتونو په مقابل کې ټوله دنیا هم هیڅ قیمت نه لري. فویلن نو هلاکت دی لهم دویتا مما په سبب د هغه لیکلو کتبت چې لیکلی دی ایدیهم لاسونو د دوی، وویلن او هلاکت دی لهم دویتا مما په سبب د هغه کار یکسبون چې دوی کوي، یعنی چې رشوت اخلی او د الله تعالی خبرې بدلوي. مثلا په تورات کې لیکلی و چې نبی علیه السلام ښکلی مخ، تکې تورې ولول تاو شوي څڼې، تورې سترګې، میانه قد او غنم رنګ لري. خو دوی هغه د الله تعالی خبرې واړولې او داسې ولیکل چې قد اوږد، سترګې شنې او څڼې یې ساده سمې ځوړندې او زیړې دي، د دې دپاره چې خلک د دوی تصدیق ونه کړي او د دوی په دنیوي ګټو کې څه نقصان را نشي. وقالو او وای دوی، یعنی یهودیان وای، لن تمسنا راو به نرسیږي مونږ ته النارو اور د دوزخ الا مگر که را رسیږي هم ایامن یو څو ورځې معدوده شمیرل شوي. یعنی یهود وایي چې مونږ خو د پیغمبرانو اولاده یو، د نورو خلکو نه بهتر یو، اول خو دوزخ ته نزو او که فرضاً ډیره زیاته ګناه هم وکړو نو بیا هم د ډیر کم وخت دپاره عذاب را کول کیږي او بیرته ترې راوځو او جنت ته ځو. ځینې وایي چې 2 ورځې، ځینې وایي 40 ورځې، ځینې وایي 40 کلونه او ځینې وایي چې د هر کس د دنیا د عمر په اندازه به په دوزخ کې تیروو، هغه هم د ډیرې ګناه په صورت کې، او نور به جنت ته ځو. دا نو د هغو یهودیانو خبرې دي چې په خپله په تورات نه پوهیږي او د دوی منحرف او بیدین علمای ورته وایي.
او دوی په ړندو سترګو مني او په همدې دروغجن امید او خوش فهمۍ کې ډوب دي. قل اے محمد صلی الله علیه وسلم یهودیانو ته قل ووایا اتخذتم آیا اخیستی تاسو عند الله د الله تعالی څخه عهدا وعده چې ګینې تاسو ته به عذاب نه درکوو او که داسې وي فلن یخلفه نو هیڅ کله به خلاف ونه کړي الله تعالی عهده د وعدې خپلې ام یا تقولون وایي تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما هاغه څه هاغه دروغ لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ. بلا ولنا من چا چې کسبه وکړه سیئتن ګناه و احاطوت او چاپیره شوه چاپیره تاو شوه بهی په هغه خطیئته ګناه د هغه یعنی چې د مرګ پورې کفر دی فاولئک نو دغه کسان اصحاب النار دوزخیان دي هم دوی با فیها په هغه دوزخ کې خالدون همیشه وي. والذین او هاغه خلق آمنو چې ایمان راوړی دی وعملو او عملونه کړي دي دوی الصالحات نیک اولئک دغه خلق اصحاب الجنة جنتیان دي هم دوی فیها بپ هغی جنت کی خالدون همیشه وی. و اذ او کله چې اخذنا واخستمونگ میثاقا کلک وعده بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا لا تعبدون چې عبادت مکوي الا مگر الله یوازې د الله تعالی عبادت کوي وبالوالدین او د مور او پلار سره احسانا نیکی کوي وذل قربا او د خپلوانو سره نیکی کوي والیتاما او د یتیمانو سره نیکی کوي والمساکین او د مسکینانو سره نیکی کوي وقولو او وایي للناس خلقتا حسنا خی خبری واقیمو او کوي الصلاة المنز وآتو او ورکوي الزکاة زکات ثم بیا یعنی ورست د دی وعدینا تولیتم وګرځیدی تاسو د دی وعدینا الا مگر ونګرځیدل قلیلا لګ منکم دستاسو څخه وانتم او تاسو معرضون مخ ګرځون کیي مخ اړون کیي د حقنا.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.